سلامونه ګران دوستانو، زمان افریدی ده. تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام نه اورئ. ګران دوستانو، زما نننۍ موضوع ده د امریکې 40% ځوانان ولې د صنعتي تجارت نه ډیجیټل اسټ یا کرپټو کرنسي خواته راځي. ګران دوستانو، زمان کرپټو ډاټ کام په یوټیوب کې شیر او سبسکرایب کړئ. د نن رپورټ زه د فنبولډ اخبار نه مؤخذ دی چې هغوی د مورنینګ کنسلټ په بنیاد باندې خبرې کوي او مورنینګ کنسلټ په امریکا کې یو ډیر لوی سروې وکړو او په دې کې د 23 او 25 دسمبر په منځ کې 2200 ځوانانو سره مصاحبه وکړو چې هغې کې نجونې او هلکان وو او بیا دا د هغې سیمپلز دي چې هغې نه سیمپل اخیستی دی، یعنې په میلیونونو خلک هغې سروې وکړو، د هغې د بینکونو ریکارډ یې وکته چې د ځوانانو پیسه د کوم ځای نه اوچتېږي او چیرته روان ده او دنه دوی څه جوړوي، ولې حالات بدلیږي. نو مورنینګ کنسلټ چې کومه سروې کړی بیا فنبولډ رپورټ ورکوي. نو د هغې رپورټ په هکله ما چې خپل معلومات مکمل کړ، ما ډیر زیات دلچسپي ظاهر کړه، ځان سره مې ویل چې دا خبر په کار ده. زمان کرپټو ډاټ کام خپل سبسکرایبر ته یا په ملګرو ته په یوټیوب کې، په ټیک ټاک او په ټلګرام ګروپ کې زده شیر کم. ګرانو دوستانو، کله چې دا سروې صورت نیسي یا کانډکټ کیږي یا جوړیږي، نو دې وخت کې دوی مخې ته څه راځي. په امریکا کې ځوانان، خصوصا دا رپورټ په امریکا باندې جوړ شوی، په آخر کې د اروپا په هکله هم دې رپورټ کې لږ ډیر معلومات شته. په امریکا کې ځوانان چې کله کار کوي، دوی په خپل آینده دپاره پلان لري چې خپلو پیسو سره څه وکړي. دوی خپلې پیسې یا په بینک کې محفوظوي یا ډپازټ سرټیفیکیټ ورته وایي چې هغې له سرټیفیکیټس ورکړي او هلته هغوی خپل ډپازټ سرټیفیکیټس سند ځان سره وساتي او دوی پوهیږي چې زموږ پیسې په بانک کې انشورډ دي، محفوظه دي. خو اوس وی مونږ ورو ګورو چې د دې بانک نه علاوه د ځوانه طبقه پیسې رو د صنعتي تجارت نه چې بانکونه د دوی پیسې اخلي او په نورو ځایونو کې انویسټ کوي، په عین وخت کې داسې 40% ځوانان دي چې هغوی خپل پیسې د بانکونو نه راوباسي، د صنعتي تجارتونو نه یې راوباسي. هغوی ورو صنعتي تجارت چې موږ کله وایو، د دې دا مطلب ټریډیشنل بزنسز چې یو سړی خپله یو کار کې پیسې ورسره د بانک نه جمع کوي یا بانک موقتي کې دي، د هغې ځینې اوچت کې د موټرو کاروبارو کې دکان مرچنټ شي، کارنر شاپ جوړ کړي، پیزا شاپ، وټ ایور، هر یو سروس خدمات جوړ کړي، یو نوی پلان هر څه چې ولري. خو اوس فلحال پوه شو د دواړه طبقه چې 40% کېږي چې کوم صنعتي تجارت کوي، دوی کرپټو کرنسي ته راغلی دی او د هغوی طبقه اوس 23% ته تله، یعنې د دوی تله د هغې نه 1% بره شو. د صنعتي تجارتونه اوس د ځوانه طبقه چې موږ وایو نو هغه 23% نه صنعتي ده او 40% ډیجیټل اسټس خواته یا کرپټو کرنسي ته راغلي دي. دلته موږ هم د سروې کې ولیده چې دوی وایي 21% هغه خلک دي چې خپلې پیسې بیا هغه بروکریج ته ورکړي، بل چاله په کنټرول کې ورکړي، هغه ته وایي چې ته چونکې ما نه زیات پوهېږې، یو رسمي بروکر یې، نو ته موږ ته هم پیسې وګټه. همداسې 14% خلک روبوټ اډوایزرز روبوټس کې پیسې انویسټ کړي او هغې ته ووایي چې دومره فیس واخله، خو موږ ته ووایه چې دې ټایم کې کوم څه هم واخلو او کوم څه هم وانخلو. نو دا سروې د 23 تر 25 یعنې 3 ورځې د دوام درلوده. یو ډېر لویه سروې وشو چې په دې کې 200 ځوانانو سره دوی مصاحبې وکړو او دا معلومات وشو چې د صنعتي تجارتونو نه خلک ورو دا راځي کرپټو کرنسي ته او ورسره د بانکونو نه خپل ډپازټ پیسې راوباسي. ولې راوباسي؟ هغوی پوهېږي چې زموږ پیسې په بانک کې محفوظ دي، خو د ده ګټه موږ ته کمه راځي، یعنې کم لږ یا لږ ورته وی، لږ وی ورته، کم ورته وی، دا ورته دغه ورکوي، سود یا پروفیټ یا ګټه ولا ورکوي. حالان کې دوی پوهېږي چې زموږ پیسې په بانک کې محفوظ دي، خو پیسه چې دی په کار ده های ریسک قبول کړي چې ډېره ګټه وکړي، یعنې لوی خطر ومني چې لویه ګټه وګڼي. نو ځکه کرپټو کرنسیانې هم لوی خطر خو لري، خو ډېرې زیاتې ګټې هم لري.
نو ځکه دوی وایي چې موږ خپلې پیسې ورو 40% خلک اوس ځوانان دا طبقه د صنعتي نه د کرپټو کرنسي خواته روزي. د کرپټو کرنسي په دنیا کې دوستانو تاسو پوهیږئ چې بیټ کوین د هوست دی لیډ کوي، یو بهترین پوزیشن لري او نور کوم میم کوینونه کوینز چې دي یعنی نوي کوینونه چې جوړیږي دا لکه یو مشر ملمستیا چې کوي په یو کلی ملک یا خان یا نواب چې وي ځان نه یو نواب پوزیشن لري او هغه هلته ناسته او نور وړ وړ کرنسیانې هم د بلاک چین فالو کوي. همداسې موږ ولیده چې ورو د ځوانانو طبقې نه علاوه بانکونه هم ورو د داخليږي صحنې ته او په ارز ډیجیټل کې تاسو ګورئ چې د سویزرلند د جرمن امریکن دا ټول بانکونه خپل پیسې انویسټ کوي په دغه کې په کرپټو کرنسیز کې دا مونږ وکړه او دا ورځ په ورځ زیاتیږي. همداسې نور انسټیټیوشنل سرمایه‌داران چې دي انسټیټیوټ په شکل باندې یا هج فندونه چې ورته وي دوی هم ورځ په ورځ دلته دغه کیږي. تاسو ته ما نن هم یو ویډیو خور کړی دی چې په امریکا کې چې د فرګو ویل په نوم باندې یو 2.1 ټریلیون سرمایدار کمپنی ده چې هغه ویلي دي چې زمونږ معلوماتو مطابق سرمایداران دا اوس ډیجیټل کرنسي او ارز ډیجیټل ته راننوځي. نو ځکه نن زمانکریپټ.com تاسو ته دا ریپورت درکړي چې بیټ کوین یا کرپټو کرنسي خو دا ولټایل دی یعنی ډیر زیات خطرناک دی خو ډیر زیاته ګټ هم ورکوي. زه به تاسو ته دا مثال هم در وړاندې کوم چې هم دې ریپورت کې ویلي دي چې پروسه کال کومه د دې ریپورت نه لګونه زه بهر وزم پروسه کال که تاسو خیالي د 15 میاشتې د مې 2021 کې کرپټو کرنسي دا وغورځي د شپږو دیر شو 15 زره تر هغه نو مونږ په دې کې ولاړیو او کرپټو کرنسي قیمت دا سلور 3 زره ته ده خو که تاسو یادی د هفته نیم مخکې جمعې ورځ نه مخکې دا 14 زره ته خو دا برته 3 زره ته اوس تللی دی. مطلب دا ده چې دا 8 زره ته هم تللی دی بره او برته غورځېدلی دی بیا پورته کېږي غورځېږي یعنې ده کې دغه شته انسرټینټي ورته وی یا فریز او نشیب شته دی خو ته دا مو ګوره چې عمومي د 80% د قیمت برز تللی دی یو کال کې او دا نور مخکې برزینو بینکونه هم په دې خبره پوهیږي چې مونږ کوم خواته حرکت وکړو یعنی ارز ډیجیټل خواته ځي. همداسې په یو اس کې یونایټډ سټیټس اف امریکا کې او په یونایټډ کینګډم کې په برطانیه کې 55% کوم خلک چې دي دوی دا تم خپل پیسې په دغه خواهش لري او الریډي پکې انوالو دي ډیجیټل اسټس کې یعنی یو ډیجیټل سرمایه ده پوره هغه هم ډیر زیات دلچسپي لري په دې چې دا یو انعطاف پذیری مولوی چې ورته وي یا د پانګونو یو نوې لاره دروازه خلاص شوې چې ورته په انګلیش کې فاینانشل فلیکسیبিলিټي وي نو دا خلکو د پاره یو ډیر زیات د اډاپټیشن ورډ ګرځیدل یعنی انتخابي خوخی چې دلته راشي. نو مارنینګ کنسلټ چې څنګه سروې کړی دی او بیا فن بولټ د نیوز خور کړی دی finbolt.com تاسو کته شي نو زمانکریپټ.com تاسو ته دا ریپورت راوړو او دا خی چې د دنیا نور ځوانه طبقه ورځ په ورځ دیته نورم داخليږي بانکونه انسټیټیوشن دا هم داخليږي او کوم خلک چې هغوی لګه ډیره ګټه کړې دي او نورم هغوی کیوریز دي یعنی لټون کوي چې نور څه خبرې دي لکه په ډیجیټل اسټس کې کرپټو کرنسي په بلاک چین کې چې کوم ان اف ټیز یا میټاورس دا پروجیکټس انټروډیوس کیږي گیمونه دي نو دا یو نوې دغه دی بس دی دنیا دی او نوې اپورچونټی دی. نو راځي چې دوستانو زمانکریپټ.com مې روي چې شیر کې او سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو ته دا شیر کې پدې چې تاسو زه هر ویډیو کې چې جوړوم تاسو زه دا وایم زه دا چیلنج کوم بلکې وایم نه زه بلکې تاسو چیلنج کوم تاسو کامنټس کې ماته وایي زموږ چیلنج غلط دی چې تاسو سره رائټ انفارمیشن نه او تاسو سره مکمل انفارمیشن نه تنه کامیابی دی هیڅ کله دا پوسیبل نه ده چې تاسو سره رائټ انفارمیشن ان ا رائټ سبجیکټ ریلیونس پروجیکټ کې تاسو سره انفارمیشن نه تفیلې نو د دې لپاره چې ته غواړې ک ریل ته انویسټمنټ کې او ته غواړې پیسې جوړ کې نو ډونټ فورګیټ چې زمانکریپټ.com به دا شیر کې او سبسکرایب کې او دا به د ته بغوږیږي دي نو ته ډیرو نورو ځایونو ته بغوږیږي دي خو کوشش وکړئ چې ریلیونسي هغه مربوط کوم ستا سرمایه سره تعلق لري هغه چینل تاسو ممس کوئ. نو دا دوستانو تاسو ډیر زیات مننه.
ښه ورځ درته غواړم.